بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am غنی خان پښتو اکیډمي د طرفه یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. زبنن تاسو د خیم چې تاسو په خپل کمپیوټر کې پښتو فنټس څنګه انسټالوي او د انسټالېدو نه مخکې به څنګه ډاونلوډ کوئ. نو دا ډاونلوډ کوئ او ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شان ریکویسټ دی، که چېرې تاسو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول نمونې به ما تاسو ته دا یو لینک په ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی وي، دا به تاسو دلته نه کاپي کړئ. لینک په کاپي کړئ، چې کاپي کړئ نو خپل براوزر به کولو کوي. بیا چې کاپي مو کو نو په سرچ کې به پیسټ کړئ، پیسټ پې کړئ، اینډ پر به وښئ. چې انټر کړئ تاسو له داسې پیج راشي. دلته به تاسو چې دی په ډاونلوډ کلیک کړئ، بر تاسو ډاونلوډ نشار کوي په دې به کلیک کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی، تاسو به دلته په ډاونلوډ به کې تاسو دا فنټس ډاونلوډ شي. ما ډاونلوډ کړی دی، به وکړئ. چې ډاونلوډ شي نو دلته کې به تاسو سره زپ فایل کې دا به تاسو سره په دې به تاسو رائټ کلیک کړئ. چې رائټ کلیک کړئ نو ایکسټراکټ فایل باندې کلیک کړئ او په اوکې به کلیک کړئ. نو دا زپ فایل به موږ سره عام فایل ته وړي. دا بیا اوپن کړئ. چې اوپن یې کړئ نو دلته کې به دا ټول ډیزا به کاپي کړئ. چې کاپي مو کړئ نه پس په تاسو چې دی کنټرول پینل ته لاړ شئ. چې دلته لاړ شئ دلته کې به اپیرنس اینډ پرسنلایزیشن ته لاړ شئ. چې دلته لاړ شئ هلته کې به تاسو له فنټس لیکلی شي، په فنټس به کلیک کړئ. دا د فنټس فایل کول شو. دلته به راشئ تاسو رائټ کلیک باندې به کلیک کړئ او پیسټ به کلیک کړئ. چې په پیسټ کلیک دلته کې به تاسو دې کې چې تاسو کم فنټ تاسو سره دې کمپیوټر کې موجود دي نو هغه به دلته کې تاسو راشي ریپلیس کړئ. نو تاسو چې وښئ چې کم نوي یا به پکې راشي او چې کم پکې وي او بس پاتې شي. په یس به کلیک او بس راشي. دا د فنټس مونږ سره راغله او اوس خبره دا ده چې دا فنټ مونږ سره په فوټوشاپ کې څنګه کار کوي. نو د تاسو له بس لغونته ښیم چې دا به څنګه مونږ سره کار کوي. تاسو به فوټوشاپ خپل اوپن کړئ او هغې کې به دا د مونږ سره اوس دا نوم دی لکه دا د تاسو له اوس ښیم چې دا به دې کې څنګه سټایلونه مونږ ورکوو چې دا مونږ کوم فنټس کړي دي. دا اوس درته ښیم دا اوس مونږ سره وګورئ. دا مونږ سره اوس چې ټول بدل سټایلونه دي چې مونږ کوم فنټس وکړو دا هغه مونږ سره دي. د دې په باره کې بیا تاسو له بله ویډیو در کومه کمپلیټ او به دا مې تاسو له عرضي طور باندې خولو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک هم کړئ، شیر هم کړئ او سبسکرایب هم کړئ او بیل آیکن هم دباو کړئ. تاسو له روانې ویډیو نوټیفیکیشن درځي. ډېره مننه. تھینکس فار واچینګ.